د پاکستان د ملي امنیت سلاکار طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معيد یوسف له طالب چارواکو سره خبرو لپاره نن کابل ته راشي. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معيد یوسف له طالب چارواکو سره خبرو لپاره نن کابل ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف په دغه 2 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن سیند د غځولو پر موضوع د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو پاکستاني چارواکي ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې ښاغلی یوسف به په دې سفر کې د پاکستان حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د ډیورنډ په کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو په وړاندې طالبانو توند عکس العمل ښکاره کړی و. د طالبانو حکومت وايي پر ډیورنډ کرښه تر اوسه یوه لانجمنه مسله د اغزن سیند غځولو سره مخالف دي.